أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم صدق الله العظيم. نن به د سوره بقره درس نمبر 123 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 221 ترجمه او تفسیر وکړو. ولا تنکحوا المشرکات، او تاسې په نکاح مه اخلو مشرکې ښځې حتی یؤمننا، تر هغه وخته پورې چې هغوی ایمان راوړي، مؤمنې شي. ولامة مؤمنة، او وینځه چې مؤمنه وي، خیر من مشرکة، دا غوره دی، دا بهتره دی، من مشرکة، د اصلي مشرکې ښځې نه. ولو اعجبتکم، اگر چې ولو چې هغه اصیله مشرکه ښځه تاسو ته ښه برېښي. ولا تنکحوا المشرکین، او تاسې مشرکانو ته مسلمانانې ښځې په نکاح مه ورکوئ حتی یؤمنو، تر هغه وخته پورې چې دا مشرکین ایمان راوړي. ولعبد مؤمن، او غلام چې مؤمن وي، خیر من مشرک، دا غوره دی، دا بهتر دی د مشرک سړي نه. ولو اعجبکم، ولو چې اگر چې هغه مشرک سړی تاسو ته ښه برېښي. اولئک، دغه خلک چې دي، دا مشرکین ښځې یا مشرکین سړي، یدعون الی النار، دا تاسې اور ته رابلي. والله یدعو، او الله جل شانه تاسې رابلي الی الجنة، جنت ته، والمغفرة، او مغفرت طرف ته، باذنه، په خپل اذن سره، په خپل ارادې سره. ویبین، او الله بیانوي آیاته، خپل آیاتونه، للناس، خلکو دپاره، لعلهم، دغې دپاره چې دوی یتذکرون، نصیحت واخلي، نصیحت حاصل کړي. ښه، نن سبق دی نکاح باره کې دی. چا سره به نکاح کوې، چا سره به یې نه کوې. دا خو داسې چل وه. ابو مرصد عنوي رضی الله عنه، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته واستوله چې ته هغه نه مسلمانان څخه راوله. دا چې کله مسلمان نه و، د ابو مرصد کوم وخت کې چې دا کافر وه، نو مکې کې یوه ښځه وه، عناق نوم وه، هغې سره دوستي وه مخکې وختو کې، اسلام نه مخکې. نو دا چې مکې ته لاړه، هغه ښځه خبره شوه چې ابو مرصد راغلی. هغه ښځه خرابه وه. نو ده ته یې وویل چې هر څه کنه نن شپې ته راشه. ده ورته وویل کمکلې، اسلام خو دغو نه زه منې کړی یم. بیا هغې ورته وویل خو صحیح ده چې نکاح سره وتړه. هغه وویل چې زه به نبي علیه السلام نه پوښتنه وکړم چې ما تا سره نکاح کېږي او که نه، ته خو اوس مشرکه یې. هغې چې اوهو تا ما باندې نخرې شروع کړي. نو هغې چغې شروع کړې، خلک یې پر خبر کړل. نو مشرکین راغلل، دا غریبې ډېر وویلو. دا بیا لاړه واپس مدینې منورې ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ټوله کیسه یې وکړه. نو الله دا آیات نازل کړ چې تاسې مشرکینو ښځو سره به نکاح نه تړو. ویلې مشرکینو سره مو نکاح ویلې نه دی صحیح، ځکه دا ښځه او خاوند دوی دواړو زندگی به کله کامیابیږي چې دواړه د یو بل خبرې سره مني. چې سړی څه یا باید ښځه ومني، او ښځه چې څه یا باید سړی ومني. یو بل سې به تېرېږي. که سړی وایي چې نه زه یم، او ښځه چې نه زه یم، بیا خو دوی منځ کې تعلق ارسي که نه. کله کله ښځه دې په غلطه وي، ته به ورسره کوک چلېږي. ډېر بار ځي کې پښتو نه کوې، هغه غریب هم حق لري. او ښځه به هم ډېرې نخرې نه کوي، ښځه به هم سړي خبره مني. نو بیا دوی خوشحاله زندگی وي. او که ته مشرکې ښځې سره واده وکړې،
هغې طبیعت خو بتپرستي دی، ګناه دی، یو شی بل شی، نو هغه به ته شي نه منې کوې، یو شي کې خو به ته ورسره هغې سره موافق کېږي او که نه، که نه ورسره کېږي وخت دې نه تېرېږي، او که ورسره کېږي نو ګنهګارېږي. نو ورو ورو به د اسلام نه واړوي چاته؟ شرک ته، او اسلام نه به دې وباسي. نو وجه یې دا ده چې مشرکو ښځو سره، کفارو ښځو سره واده به په دغې وجې نه کوي. بعضې خلک یې چې د عیسایانو ښځې، یهودیانو ښځې دغو سره خو نکاح صحیح ده، جایز په درجې کې ده. شي په درجې کې ده جایز. او جایز دا مطلب نه ده چې هله بس ویر شه، او هغه هم مخکې وخت کې اوسه جایز و، نن سبا نه دی جایز. دا مسله یاد ساتئ. حدیث شریف کې ارسي نبی علیه السلام څه فرمایي؟ چې تاسې ښځې سره واده د څلور وجې نه وکړئ. هغې د مال د وجې نه، هغې د خاندان د وجې نه، هغې د حسن جمال د وجې نه، او د هغې د دیندارۍ د وجې نه. او که وي ښځې کې دا درې خبرې نه وي، صرف پکې دینداري وي، دا درې د په تاندر ولګېږي، دیندارۍ د وجې ورسره څه وکړه؟ واده وکړه. یعنې که غریب هم وي پروا نه کوي، که بدرنګ هم وي پروا نه کوي، که خاندان هم کمزوری وي پروا نه کوي، خو چې دینداره وي. او ته منډې وایې چې نه والا عیسایانو او یهودیانو ښځو سره واده جایز دی. خو جایز درجې کې دی، او هغه هم نن سبا نشته دی. ځکه نن سبا هغه یهود هغه نصارا نه دي پاتې. یهود او اصلي یهودي اصلي نصارا چاته یایي؟ چې خپل کتاب ومني، خپل پیغمبر ومني، الله ومني، آخرت ومني. او نن سبا خو دا رقم ته نه دي. اکثریت ملحد شوي دي. څه یایي؟ دا ایتیست چې ورته یایي ملحد. ټول یهودیان او عیسایان داسې شوي دي. او کوم چې ورکې پاتې دي هغوی چې دی خپل تورات نه دي خبر، خپل انجیل نه دي خبر. که عیسی علیه السلام مني نو عیسی علیه السلام ته د الله زوی یایي، که موسی علیه السلام مني عزیر علیه السلام ته د الله زوی یایي. نو شرک کې مبتلا دي، او په خپل یهودیت په خپل عیسایت باندې برقرار نه دي. نو نن سبا علماو دا فتوا ورکړې ده چې دوی سره باید واده ونشي. نن سبا خو پرېږده وه، د عمر رضی الله عنه په وخت کې په شام کې دا عیسایان ډېر اهل کتاب. نو هلته به مسلمانانو هغه وخت کې لږې عیسایانو سره ودونه زیات شول. بیا هغه ځي والي ګورنر عمر رضی الله عنه ته خطر واستوله چې موږ مسلمانان خو ډېر زیات ودونه کوي عیسایانو ښځو سره. عمر رضی الله عنه ته چې نوره بند نوره دې نه کوي. عمر رضی الله عنه هغه وخت کې دا خبره کړې وه چې بند شي. ویلې بند کړي وو ځکه چې مسلمانان که دغو سره ودونه کوي دغو کې خو ډېر جاسوسان دي. دا یهود او نصارا دا چې دا دوی یوه حمله کومه یوه حمله ده خبر یو دوی یوه حمله د ښځو په ذریعې سره ده. ښکلې ښکلې ښځې مسلمانانو ته وروستوي. او موږ تاسې چې خپل تاریخ وکسوئ د خلافت تاریخونه، موږ ډېر مشران هغه د ښځو په ذریعې سره څه کړي دي؟ هغوی نه غټ غټ رازونه وباسلي دي. نو سیاستن هم نه ده پکار چې ورسره واده وکړي. کومې ښځې سره واده وکړه؟ ښه ښکلې مسلمانه ښځه وکړه چې ته حیاداره وي، ښه دینداره وي. ته منډې وایې چې والا یهودۍ او عیسایانو سره واده جایز ده. نه، هغه به ته دین نه واړوي. ښه یو سړی دی یهودي ده یا عیسایي ده، خو صحیح برابر ده، ټول شرطونه پکې شته دي. دا به بیا مسلمانې ښځې سره واده کولی شي؟ نه، صرف مسلمان سړی عیسایه ښځې سره واده کولی شي، خو هغه هم چې دا شرطونه ورکړي وي. او که عیسایه سړی وي هغه دپاره مسلمانه ښځه نه دی جایز. ویلې تاسې به اوس یایئ چې مسلمان سړی عیسایه ښځې سره واده کولی شي او عیسایه سړی مسلمانې ښځې سره ویلې نه شي کولی، ځکه دا ښځه چې ده کمزورې ده. که چېرته ښځه عیسایي سړي سره واده وکړي نو سړی خو په ښځې څه وي کوي وي که نه، کېدای شي سبا دا ښځه ورسره څه شي؟ مرتده شي. او سړی خو بیا هم لږ کوي وي، مسلمان وي، هغه بیا 2900 وړي. خو نن سبا دا هم نه در صحیح. او ما داسې خپله لیدلي دي. داسې خلک شته دي چې سړي دي الله دې موږ تاسې وساتي اسلام نه وتلي دي، هغه بیا ځان سې خپله ښځه هم ځان ته څه کړې ده، په زور یې اړولې ده. ښځه غریبه خو کمزورې ده.
که طلاق راکړي نو زه به بیا چېرته ځم؟ بس مجبوری نه ورسره څه شي خپل خاوند سره چې خاوند یې په کومه ګډو وډو سر وي دا یې ورسره څه شي په ګډو وډو سر شي. نو دا مسله یاد ساتئ. ښې ښځې صفتونه شی دي چې حیاداره وي. بل صفات شی دی چې زړه نرم وي، زړه صفا وي. بل صفات شی دی چې خبرې خوږې وي، خو خپل میړه ته پردیو ته نه. بعضې خلک پردیو ته خبرې خوږې وي، میړه ته یې ترخې وي. چې کومې ښځې ژبه لاس ګازه وه میړه دو تمې ځای ته راوستلی وي دا ډېره لویه ګناه کې مبتلا دی. او بل ښځې ښه صفات شی دی چې هر وخت لاسونه یې مصروف وي، یعنی کور کار کې لګیا وي، کور یې پاک صفا ساتلی وي، فضول کارو کې نه وي لګیا. دا ښځې ښه صفتونه دي. حیاداره، ژبه یې خوږه، زړه یې ښه او مصروفه. نو چې کومې ښځې کې دا صفتونه نه وي باید ځان کې راولي. ولا تنکحوا المشرکات، او تاسې نکاح ما کوئ مشرکات ښځو سره، حتی یؤمننا، تر هغه وخته پورې چې دا هغه مؤمن شي. ولا امتون، او دا وینځه چې ده مؤمنتون، مؤمنه چې وي، خیر من مشرکتن، دا غوره ده د چا نه؟ د مشرکې ښځې نه چې اصیله وي. ولو اعجبتکم، اگر چې دا اصیله ښځه تاسې په تعجب کې چوي. کسې دلته اوس تاسو ته یوه مسله معلومه شوه. نن سبا موږ عیسایانو ښځو سره واده ویلې نه کوو چې تا کیدای شي عیسایت ته واړوي. او نن سبا موږ ټول مسلمانان الله امریکې ته ځم، لندن ته ځم، فرانس ته ځم. وروره چیشته ځې؟ تاسو دومره علم شته دی چې هلته سبا خپل ځان وساتې. ما دلته داسې ځوانان لیدلی دي چې هلته په افغانستان پاکستان کې خلک بې اوداسه ګرځي، دلته مې لیدلی دي چې په جنابت کې ګرځي. داسې هلته خو بیا هم خیر دی بې اوداسي کې ګرځي که نه، خو لاړ شي جومات کې اوداس وکړي. دلته المونځ خو پاتې دی چې په جنابت کې ګرځي، په افتو جنابت کې ګرځي. نو دا به څه المونځ کوي؟ نو خارج ملکو ته کوشش ما کوئ. علماء نن سبا څه لیکي؟ عالم سړی که بار ملک ته لاړ شي ښه دی، ویلې ښه دی چې هغه هلته د نورو مسلمانانو اصلاح ځان سره څه کړي اروی کړي چې دا کوم مسلمانان لاړ دي دا نه خراب نه شي. او دا سوچ خو نن سبا وباسه چې ته به هلته نوره کافران څه کې هر مسلمانان کې ته د خپل مسلمانان چار کنټرول کې دا ډیره ده. او چې کوم مسلمانان هلته په خپلو ملکونو اسلامي ملکونو کې دي هغوی ته پکار دی چې دلته را نه شي، بد نظري د نه کېږي، بد فعلي د نه کېږي، قسمه قسم ګناهونه مفته د نه کېږي. او داسې ګناهونه په اسلامي ملکونو کې په پیسو باندې کېږي او دلته مفته کېږي. بعضې مو مسلمانان ورونه شته دي هغه ماشاءالله ډېر کم دي چې دلته خپل ایمانونه ساتلي دي، ښکلې ږیرې پرېږدولې دي، هغه بیا ډېر کم دي، په نش برابر دي. ولا تنکحوا المشرکات، او تاسې په نکاح ما خلوی مشرکې ښځې حتی یؤمننا، تر هغه وخته پورې چې هغوی ایمان راوړي. ولا امة مؤمنة، او وینځه ښځه چې مؤمنه وي، خیر من مشرکتین، غوره ده د اصلي مشرکې ښځې نه. ولو اعجبتکم، اگر چې که ده مشرکه ښځه تاسې په تعجب کې واچوي، یعنې تاسې ته ښه ولګېږي. ولا تنکحوا المشرکین، او تاسې ښځې مشرکینو سړی ته په نکاح مه ورکوئ حتی یؤمنو، تر هغه وخته پورې چې دا سړي ایمان راوړي. ولعبد مؤمن، او مؤمنه غلام چې دی مریی چې دی خیر من مشرکین، دا غوره دی د مشرک سړي نه چې آزاد وي. ولو اعجبکم، اگر چې دغه مشرک سړی تاسو ته ښه بریښي، یعنې مالداره وي، پیسه داره وي، اخته خپله لور ما ورکوه، خو دینداره سړي ته یې ورکه. اولئک یدعون، دا خلک چې دوی تاسې رابلي
الى النار اور طرف تا والله يدعو او الله تاسرا بلی الى الجنت جنت تا والمغفرت مغفرت طرف تا باذنه فخپل حکم سرا فخپل اراده سرا ويبين آياته او الله بیانوي خپل آیاتنا خپل احکامات للناس خلق دي پارا لعلهم دغه د پاره چې دا خلق يتذكرون نصيحت حاصل کی وما علينا الا البلاغ.